یو ورځ حضور صلی الله علیه وسلم یو دعوت ته روان دی. د ځان سره ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها ملګری کړله. په لار باندې روان دي، نو په لار کې یو ځنګل دی. هلته کې د بې پردګۍ څه احتمال هم نه و. نو حضور صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها ته وایي خوښه نه ده چې منډه ووهو، د منډې ضد ولګو. هغه ورته وایي ولې د الله رسول صلی الله علیه وسلم. یو حدیث کې حضرت عائشه رضی الله عنها دا هم وایي چې ما او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوه ځل کوم دی منډه لګولې ده. یو ځل چې کوم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکې شو، بل ځل چې کوم دی زه مخکې شوی وم. په کوم ځل چې حضور صلی الله علیه وسلم شاته پاتې شوی و، نو چونکې په هغه وخت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جسم مبارک پیر شوی و، نو زه چې کوم دی مخکې شوم. نو عزتمند ورونو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته وویل چې ما او تا دواړه چې کوم دی برابر شو، یو ځل تا وګټله بل ځل ما وګټله. تاسو اوس عزتمند ورونو بزرګانو ته وګورئ. یو ورځ مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله دته هم چا دعوت ورکړی و، دعوت دپاره تلو، ده سره هم خپله بیبي ورسره وه. نو په لار کې یو ځنګل راغی، دته هم د حضور صلی الله علیه وسلم دا سنت ورته رایاد شو. نو هغه هم خپلې بیبي ته وایي دغه رنګې د حضور صلی الله علیه وسلم دا سنت به را ژوندي کړو. او هغوی دا ویل چې الحمدلله موږ له خو الله جل شانه د هر سنت را ژوندي کولو توفیق را کړی دی، لیکن دا یو سنت پاتې دی، دا به هم را ژوندی کړو. نو عزتمندو د هغوی په زړونو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو سره دومره مینه محبت کو چې هر سنت به یې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را ژوندی کولو.